شینواری سپیکس نه ګورئ ما تاسو ته ویلي وو چې د زمرو مشر چې ګیدړ کې هغه ټول زمري چې د ګیدړانو غوندې اکټینګ شروع کړي او د ګیدړانو غوندې چال او ارڅ او هغه سوچ او فکر یې ګیدړ ته شي. همداسې نن د افغانستان سره کله چې 15 شورو لوبه شوه نو موږ باید اټومیټیکلی چانس زیات وای، مګر ډېر کمو خلکو به یقین کاوه چې یاره افغانستان به چېرته لوبه وګټي. زما په شمول باندې ما وی دا خو نشي ګټلی. بیا چې ګربز صاحب سليزې وواله بیا هم ما وی ګوره مشر چې دی ګیدړ دی. ښه بیا په دې زمرو کې چې کله کوم زمری ډېر زوړ شي که نه بیا دا نور زمري راځي هغه پنجه وهي دی ختمی. خو افسوس چې زمونږ د محمد نبي صاحب چې دا و زوړ زمری دی، دا چې ساه اخلي هم ډېر په مشکل اخلي، دا خوځېدی هم نشي، ښکار کول خو پرېږده، بیټینګ نشي کولی، بالینګ نشي کولی. وروره ته د کوم مرض دوا یې؟ ما ته یو چا وی چې دا ګربز چې اوت شو بیا نور څوک نشته. نو ما ورته ګوره ډېر د افسوس ځای دی چې موږ سره محمد نبي غوندې پلیر چې 200 میچونه یې کړي دي هغې نه زیات موږ دا فکر کوو چې وروره دا شاته شته دی، خو شاته نشته، هېڅوک هم نشته. په کار دا وایي چې موږ وی چې اوهو محمد نبي پاتې ډېر ایکسپیرینس پلیر دی، هغه راځي ګیم سنبالوي او هر څه کوي، هغه ونه شو. نو محمد نبي صاحب په یا عزت کې چې ریټایرمنټ واخلي خیر دی، که ډېر د زړه کېږي چې ته ټیم سره د افغانستان کرکټ بورډ به تا راواخلي فیلډینګ کوچ به دې کړي، که نه سپین بالینګ کوچ. هسې هم سپین بالران چې دي تا نه ټول ښه دي، د کوچینګ ضرورت نشته، مفتو ماشه ښه هلته ناست اوسه او ګرځه راګرځه دې ټیم سره. بل ابراهیم زادران او دغه رحمت شاه صاحب دا داسې دی لکه ته چې جرګه کې خاص تکړه جرګه ماران روغ غواړي او ورور هغه تکړه جرګه ماران چې دي څوک چې سره جوړې دوه بدماشانو په منځ کې دی وال ټکول شروع کړي او دوی پکې لاړ شي. وروره تاسو ته څه ضرورت دی چې داسې دا کار د ګربز دی، دا درز غوبل چې دی دا ستاسې کار نه دی، داسې اوچت اوچت شاټونه وهي. تاسو ته چا ویلو چې دا 10 اور والا لوبه ده که څنګه چل دی؟ ډېره بیکاره لوبه مو وکړه. بیا خبره میدان چاته پاتې شو؟ هغه کس ته چې څوک پې سره جرګې نه کوي شاهدي ته، هغه نه راغی جرګمار جوړ شو، دلته اج ولګېږه، دلته دغه وسه او په هغې باندې اته شرنځې یا اتي شی دا وکړه. نو ګوره په دې باندې هېڅ ښه نه کېږي. وروره رحمت شاه ان ابراهیم زادران تاسې دواړه باید فل ریسپانسیبلیټي واخلئ. ستاسې کار دا دی په دې ټیم کې چې دا گیم به اخره پورې رسوئ، چې تاسې دا کار ونه کوئ وروره بیا د افغانستان کرکټ آینده دغه کې. خو هماغه سی شو که نه، ګوره چې ته اوس د زمرو مشر ګیدړ کې نو مینټالیټي د ګیدړانو کېږي. دا خو سره یقین نه و چې یاره موږ به د هندوستان ته ماتې ورکړو. کینې سره د 195 15 شورو کې افغانستان اول بیټینګ وکړه، دا باید د افغانستان گیم وای. بالینګ ته راځو زیاد شریفي صاحب. شریفي صاحب باید A ټیم ته لاړ شي. شریفي صاحب لږ وخت شته چې دی تیار شي. افغانستان دا سلیم صافي باندې کار وکړي، داتس فاین، پیس ورسره شته، دا الګ ښه دی، دا اکشن دا رن اپ دغه بهترین دی. 30 کاله عمر پروا نه کوي که 3 تکړه دی، سپیډ ولي ورسره عظمت الله عمرزی او یو فرمان صافی هغې ځای نه A ټیم نه راواخلي هغه الراونډر. دغه درې باید د افغانستان 2020 ورلډ کپ پورې پیسراني. که بل داسې کس راغی چې 150 سپیډ او 145 نه پورته ریګولریسته داتس فاین، هغه ضرورت دی. کینې دا سلسله باید داسې سیټ کړي. سپین بالینګ کې نور احمد صاحب ته ضرورت شته، یو لیفټ آرم تا سره باید وي او یا باید لیفټ آرم الراونډر را دغه کې لکه په دغه کې شته ډومیسټک دغه کې. خو دغه یو څه کارونه چې دا په کار دي. نور چې دی ځان ته زړه نه خورو، غم مه کوئ. ما ورته وي شینواري سپیکس چې 1 مین آرمي ده، نړیوال جام پورې چې دا ټیم دغه کوو شاهدي به انشاءالله نړیوال جام کې کیپټن نه وي. پوه شوې؟ په یو قیمت یې هم نه پرېږدو، غم مه کوئ. او محمد نبي صاحب پلیز 10 میچونو کې یو پرفارمنس چې دی په دې نه، دومره تجربې سره ته باید 15 میچونو کې 3 میچونو کې پرفارمنس وکړي. چې کوم کې اور شي دوه کې مونږ یو یاره ډېر ښه بالې ورته وکړه، ډېر دغه یا سچویشن داسې و چې شاټونه والو. تا چې په کومه شپږیزه وواله هغه داسې لکه هغه زمونږ کرکټ کې چې کله مونږ اول نه په ذهن کې تړلي که نه چې یاره دا بال به وام زړه د خلاصه، او هغه بالر غلط شو، چینج اپ پیس یې ویسته او ته ورته تیار ولاړې او ټاس بیا هغې وروسته چېرته سی بال ریګولر وکړه، هغه د ډایرکټ کیچ ورکړه. محمد نبي صاحب په ځان کار وکړه، یاره موږ مه خرابوه، موږ شاهدي ته پرېږده چې دا درته ختم کړو. او ستا هم ځان سره فکر وکړه، یو وطن ته تا دومره کاله لوبه کړې، ډېره د افسوس خبره ده چې موږ په تا باندې خبرې کوو. زموږ مین فوکس چې دی په شاهدي دی چې دا ټیم کې لیډرشپ بدل شي، چې دا زمري چې دي د زمرو یو داسې لیډر چې زمری ګیدړ باید لیډرشپ ونه کړي.